اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی شو په چات جی پی ټي کې د مایکروسافټ ورډ اپ استعمال کړو یعنې د هغه چات جی پی ټي کې یو اپ را اډ کړو د مایکروسافټ ورډ او د هغې لارې نه خپل ځان ته یو ډاکومنټ جوړ نو راځئ چې دا شروع کړو نو تاسې به اول راسئ ایکسپلور جی پی ټي ته دلته ایکسپلور جی پی ټي ته راغلی په دغه جي کې به تاسې ورته ولیکئ ډاکومنټ میکر نو تاسې دلته چې ډاکومنټ ورته لیکئ لکه مثال وګوره اوس ما مایکروسافټ ورډ لکه مثال همدا چې دلته راسه وګوره ورډ لکه ډاکومنټ میکر ورډ دلته ګوره مایکروسافټ ورډ ستا پکې نو تاسې چې ده باندې کلیک کړئ دلته ګوره دا 100,000 خلکو استعمال کړی ده 100K تاسو دا وخت دلته به سټارټ چات دلته به سټارټ چات لکه مثال همدغه جي کې ورته ولیکئ create a document یا لکه مثلا MS Word یا Microsoft Word document about Afghanistan history. Make sure that the background have pictures of Afghanistan and the headings should be colored blue and underlined. تاسې چې انټر وښئ نو تاسې لږ ذره صبر وکړئ before creating the document I need to clarify a few details to ensure it meets your expectation لکه مثلا تاسې باید په دغه جي کې لږ ذره که معلومات هم ورکړي تاسو نه به دا پوښتنه نه کوي که چېرې تاسې نه یې ورکړي نو تاسې مایکروسافټ هغسې ده چټ جي پي ټي ته نه لکه لږ ذره معلومات غواړي how detailed should the history be do you want to prefer an overview historical account د خواوله څه لکه مثلا تاسو راسئ لکه مثلا دکې به لکه مثلا تاسې هم کولی شئ ورته وایي تاسې کولی شئ چاټ جي پي ټي ته وایي تاسې لکه جوړې کړئ you can do لکه مثلا دلته به لکه مثلا can you choose for me لکه مثلا ته ما ته انتخاب کړه got it I'll create a MS Word document with the following yes go ahead نو تاسې چې انټر وښئ نو تاسو ته به دلته ګوره مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ جوړ کړه I will generate the Word document now stay tuned تاسو به زه اوس ډاکومنټ جوړ کړم تاسو لږ ذره صبر وکړئ I have created the MS Word یا Microsoft Word document with the history of Afghanistan. It includes well-structured historical section, blue and line headings, a balanced overview for ancient times to the present. تاسو ته ګوره دغسې راکړم تاسې دغه لینک وینئ تاسې باید په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو به ډاونلوډ فایل دغه فایل تاسو اوس را ډاونلوډېږي لکه مثلا تاسې اوس دغه باید په یوه جي کې سافت کړئ زه به لاړ شم لکه مثلا دلته به یې رسم په پیکچرز کې افغانستان هیسټري دغه به د فایل نیم کړمه نو دا به اوس سیو وښمه نو دا مې چې سیو کړو اوس به زه راسم لکه مثلا همغه فایل به اوس را خلاص کړم دلته به راسو موږ په پیکچرز کې سیو کړو دلته به ګوره افغانستان هیسټري نو تاسې به دا اوس اوپن کړئ نو دغه اوپن کړو ګوره اوس ته موږ په مایکروسافټ ورډ کې موږ ته خلاصوي نو ګوره موږ ته ګوره ده په خلاص کړه په مایکروسافټ ورډ کې وګوره هیسټري اف افغانستان موږ ورته ویلي ول هیډینګ چې دا بلو وي او انډرلاین وي ګوره دا انډرلاین دي ancient Afghanistan Islamic period منګول and لکه مثلا ګوره دا ټول دی افغانستان هیسټري لکه د افغانستان تاریخچه ده ګوره موږ دغه هغسې دا ډاکومنټ چې دا مایکروسافټ ورډ په څو دقیقو کې جوړ کړو موږ نه ګوره ډېر وخت هم نه چې چېرې موږ دغه یو په خپله ګوته لیکو
غلط به مو خپل وخت به هم ضایع کوو لکه ډېر وخت به رانه نیو نو موږ یو واري ډیلیټ ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او فایده واخلي او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي والسلام